دو سورتونه پاتې شوي دي، سورة الفلق او سورة الناس، او هغه په دې مبارک مجلس کې به د هغې په باره کې مختصر خبره کوو، او بیا به د هغې نه بعد انشاءالله اختتامي دعای. المعوذتین یا المعوذتان، د قرآن په آخره کې دا دو سورتونه راځي، سورة الفلق او سورة الناس. سورة الفلق دیتا سورة الفلق ویل کېږي ځکه چې په دې کې لفظ راغلی دی الفلق، قل اعوذ برب الفلق، او د دې سورت نوم یو دام دی قل اعوذ برب الفلق، سورت قل اعوذ برب الفلق. د عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت ته، او پاغي کې په صحیح مسلم کې دی، پاغي کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم قل اعوذ برب الفلق ویلي دی سورت. او کله چې سورة الناس او سورة الفلق یو ځای جمع کېږي نو دې ته بیا المعوذتان ویلی کېږي. هغه دوه سورتونه چې په هغې کې په الله پورې پناه نیول ذکر شوي دي، او چې کله ورسره سورة الاخلاص یو ځای شي نو بیا ورته المعوذات ویلی کېږي. المعوذات دا دوه سورتونه عام سورتونه نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی انزل او انزلت علی آیات، الله په ما داسې آیتونه نازل کړي دي لم یر مثلهن قط، چې د دې په شان آیتونه چې د چا لیدلي نه دي. المعوذتین دا په صحیح مسلم کې حدیث دی. نو داسې آیتونه یا داسې سورتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا لیدلي نه دي. مانځه پسې دا دوه سورتونه ویل سره د سوره اخلاص دا مستحب دي. او دام حدیث د عقبه بن عامر دی چې امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، هر مانځه پسې دا درې سورتونه وایه. او سبحان الله یو ناشنا فضیلت د دې دی. او دام د عقبه رضی الله عنه روایت دی، وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاو شوم، وی ما ته وی الا اعلمك سورا ما انزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلهن. دي سورتونه ته ونخم چې تورات زبور انجیل دی یو کتاب کې دي سورتونه نشته. نو بیا ما ته وی چې لا یأتین علیک لیلة الا قرأتهن فیها، چې شپه د باندې بغیر د دې د تلاوت نه تېره نشي. هغه سورتونه دا دي قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بیا عقبه وی په ما بیا داسې شپه نه ده تېره شوې د دې نصیحت نه بعد چې ما پکې دا سورتونه نه ویلي، دا زه وایم. او بیا وی وحق لي الا ادعهن وقد امرني بهن رسول الله صلی الله علیه وسلم، او زه به څنګه پرېږدم او ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. سحر ماښام کې دا درې پیرې ویلی کېږي، او چې چا ووی درې پیرې سحر او درې پیرې ماښام نو الله به د هغه دپاره کافي شي، او د هر شر نه به په امن او امان کې. نن سبا زموږ دا خلک دا خبره ډېره کوي د نظر ده، د جادو ده، او بس یریږي چې یاره څوک به راباندې جادو وکړي او څوک به مې نظره کړي، او د هغې نه د بچ کېدو د هغې نه د بچ کېدو چې کومه شرعي طریقه ده هغه موږ پرېښودې ده. نو دا موږ سره تیار صورتونه دي. سحر ماښام یې وایه رب العالمین دې د جادو نه هم ساتي، الله دې د بد نظر نه هم ساتي، او الله دې د هر شر نه او د هر مصیبت نه ساتي. او څه ګران نه دي، په خپله یې وایه، په خپلو بچو یې وایه، په خپلو ملګرو یې وایه. لازم نه دی چې ته به د یو عالم خواله ځې او هغه به په تا دم اچي. دا سورتونه وایه سهار ماښام. او که څه مشکل درته راشي حدیث را روان دی، عایشه رضی الله عنها څه وایي؟ وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا اشتکا یقرأ على نفسه بالمعوذات وینفث. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله څه شکایت به ورته وشو، بیماري به راله، نو هغه به په ځان باندې د معوذات وي او بیا به چوف کول په ځان باندې.
فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وامسح بيده رجاء بركتها. چې کله بیماری ډیره شوه او په خپله په ځان نشو ویلی نو ما به وي او لاس به مې د هغه یخودی و ځکه چې د هغه په لاس کې الله برکت اچولی. نو حدیث کې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن خبیب رضی الله عنه ته دا ویلو چې کله ته سحر کې یا ماښام کې نو قل هو الله احد وایه والمعوذتین او دا دوه سورتونه ورسره وایه د اخرني تکفیک من کل شی د هر څه دپاره د هر څه د طرف نه به ستا دپاره کافي شي. او موږ دا اسانه طریقه پرېښودې یعنې دا که موږ وایو څو منټه پې لګي او څو سیکنډه پې لګي خو موږ ته شیطان راته دا کار ګران کړی دی. ښه دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې وده کېدو نو دا 3 سورتونه به یې وي بیا به یې په لاس کې چوف کړو او بیا به په ټول بدن باندې د لاسونه راښ کودو 3 پیرې به دا کار کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو شو او د زید بن ارقم رضی الله عنه مشهور روایت دی وی چې رسول الله وسلم باندې کله جادو شو فاشتکا بیمار شو او جادو پې دا اثر کړی چې یو کار به یې کړی او به تیرو کېدای شي ما نه دی کړی او یو کار به نه و کړی کېدای شي کړی به دغه اثر یې پې کړی. نو وی چې فاتاه جبریل بالمعوذتین جبریل راغی علیه السلام او هغه دا 2 سورتونه راوړو ځان سره او ورته یې ووایي چې ان رجلا من اليهود سحرک په یهودو کې یو کس دی هغه په تا جادو کړی دی والسحر فی بئر فلان او هغه په پلاني کوهي کې هغه جادو پروت دی. نو علي رضی الله عنه ولېږو چې ته لاړ شي هغه جادو راوباسه. نو علي رضی الله عنه چې ورغی هغه یې راوویستو منګز و د هغې نه یې ویښته تو کړي او په دې کې جادو کړی وی فامره ان یحل العقد ورته یې وی علي دا کولاو که د غوټې ته کولاو که وی چې غوټې ته کولاو کړی او قرآن یې پې لوستو فجعل یقرأ ویحل قرآن یې وی غوټه به یې کولاوله قرآن یې وی غوټه یې کولاوله حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم را